السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو خور پوښتنه کړې ده چې د خاوند مې اولاد نسته، نو خاوند خو به بل واده وکړي که اولاد نه درلودي، زه څه چم وکړم؟ ما اولاد هوا کېږي، زه خاوند پرېږدم بل مېړه کوم. محترم خور ته خاوند نسي پرېښولی چې د طلاق نه یې درکړی، ته خاوند نسي پرېښولی. محترم خور الله ته صبر وکړه. زموږ تاسو دا ژوند نه دی، دا کم ژوند کې چې موږ واقع یو دا یو عارضي ژوند دی، دا یو څو کاله ژوند دی. دا که اولاد وي که نه وي تېرېږي. دغه ژوند باندې موږ باید ابدي ژوند برابر کړو چې هغه بیا تېرېده نه لري. هغه بیا د ابدالابد ژوند دی، که د اور په زولنو کې وو که د جنت په نعمتو و ګلانو کې وو. محترم خور اولاد نه لري هیڅ مشکل نشته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة تغابن په 14 آیات 15 آیات کې راته وایي: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. په ای مؤمنانو، ښځې ستاسې، اولادونه ستاسې دشمنان دي ستاسو، ځانونه ځینې وساتئ. په بل آیت کې الله جل جلاله راته وایي: انما اموالکم و اولادکم فتنه. ستاسو مالونه او ستاسې اولادونه ستاسو په حق کې فتنه دي. والله عنده اجر عظیم. د الله سره ډېر عظیم اجر شته. نو محترم خور تا الله جل جلاله له دغه فتنې څخه ساتلې یې، دا فتنه یې په لاس نه ده درکړې. یقیني زموږ وارخطا ده د خپل نسل ته چې څنګه بیا رالویوو د دې انټرنیټ او د ټکنالوژۍ څخه بیا څنګه موږ راوساتو، څنګه به د دوی سترګې پاکې وساتو، څنګه به د دوی سترګې د پردیو فواحشو د نارواو څخه پاکې راوساتو. په دې فکر کې موږ یو، څنګه به د لوچګیو څخه راوګرځوو. او اولاد فتنه ده، الله خپل بنده سره لرې کوي. نو خور تو خو اولاد د دې دپاره نه غواړي چې ته زوی یا لور خدای راکړي نو بیا به بالغ او عاقل سي، ښه دینداره به وي، سجدې به کوي، لمونځونه به کوي، ذکرونه به کوي، ما ته بیا ثواب را رسېږي. نو اولاد خو ته د یو هوس دپاره غواړي، خو ستا همزولي اولادونه لري ته نه لرې. ستا د همسایه کره د کوچنیانو غږ سته، ستا کره نسته. ته خدای په کم نیت یې ته غواړې؟ که د الله دپاره غواړې چې زما له مرګه بعد زما دپاره د آخرت یې توښه سي، نو که دونه ښه ښځه یې بیا نو دغه غلط سوچ نه در سره پیدا کېدی چې ته مېړه پرېږدي ځې بل مېړه کوې. نو خو د هوس دپاره غواړې دا فتنه کور ته راولې. مېړه سره به دې هم جنجالونه وي چې زه تا نه کوم، پلانکی دي داسې د خو نو د اولاد ماده نسته کې تر پکښې. رحم وکړه پر ځان باندې، آخرت مه خرابوه. د دنیا څو ورځې ژوند دی، داسې ډېرې خوندې ما ته ټلیفونان کړي دي چې اولادونه مې وینا و زیناوې مې کړي دي. اوس چې زموږ سره تعلق سو، اوس نو بغارې وایي چغې وایي زه څه وکړم. اوس نو کور خراب سو، د زوی په خاطر باندې دي د الله نه فرماني وکول. بعضې بیا یو قسم اوبه دي هغه لګوي. ښځې ما ته وویل زه تر چت ځان رایله کوم، ما څه جرم سوی دی، زه نه وم خبره. ما د اولاد په وجه باندې دا ناروا عمل وکړي. دا زموږ ژوند دی. حیوانان بس حیوانان دي پر موږ بلا وګرځېږي. دوژخ ته خو نه ځي، خو موږ دوژخ ته ځو. پخوای کرام وایي که د یو چا شهوت پوره وي، خو هغه د اولاد په اوبو کې کمزوري وي، ښځه حق نه لري د جلاوالي. یو که د نارینه ده د شهوت ځای کار نه کوي، په هغه صورت کې به دا قاضي ته ځي، قاضي به وخت ورکوي. هدایت جلد 2 صفحه 399 باب العنین. نو دا چې نور سم دی، صرف په هغه اوبو کې کمزوري ده، اولاد یې نه کېږي، ته حق نه لرې خور، حق نه لرې خور. مخاون زیره و اولاد نسته، نو څه دي چې نسته؟ اولاد فرض دی، واجب دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر د زمانه کې
تر اولاد نه اولاد بهتره دی په اولاد کې تر نارینه ښځینه بهتره دی تر ښځینه یو مار پیدا کېدل د ښځې څخه دا بهتره دی د خدای په لحاظ د زموږ اولادونه په موږ څه کوو نو وایي که سړی ښځه په دې خاطر وچه کړي چې دا زما اولاد تربیه زه نشم کولی زما اولاد په داسې ماحول کې دی چې هغه به یو فاسق کلیچک کېږي مینه دې وایي وچه کړي حالا پر دا زه پیدا موجوده اولادون پښیمان وم موږ څه بد مو وکول دا اولادونه مو پیدا کړل د آخرت توښه به مو نه سي د آخرت لپاره به مو یو عذاب سي کاشکې دی بیا نه موږ بعد مدرسې پسې را جوړولې کاشکې زموږ څخه بعد دی د الله دین کړی وای خو دغه د انټرنیټ زامن دي هغه انټرنیټ په زمانه کې وضع کېدل بس دی به یې پیکیج به یې یوټوب به یې ګوګل به یې فیسبوک به یې پلانکی به یې نو محترمه اولاد څه مشکل نه لري بیا چې د خاوند په اوبو کې کمزوري ده زما نمبر ورکړه انشاءالله الرحمن د الله په قدرت کې هر څه شته الله جل جلاله اسباب راستوي دي د 10 د 40 کلو خلکو اولادونه سوي دي نبوي علاج مو ورښولی دي ستا خاوند ته هم الله اولاد ورکړي نو ته به صبر کوې بېصبري به نه کوې اولاد دې نسته نو څه دي چې دې نسته د بې عایشې صدیقې راغلی ته نه اولاد نه اولاد په فکر کې مه کېږه د قبر په فکر کې کاشکې ستا سره د قبر د غونه فکر وای لکه د اولاد والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته